سلامونه د سبا نیوز ګرانو لیدونکو د نن ورځې تازه او مهمو خبرونو ته ښه راغلی. د مسکو غونډه کې سرګي لاروف د طالبانو پر حکومت د بندیزونو لغوه کېدو غوښتنه وکړه. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګي لاروف په لویدیځو هیوادونو غږ وکړ چې د طالبانو په حکومت بندیزونه لرې کړي او د افغانستان د بیا رغونې مسؤلیت ومني چې د لسیزو جګړو له امله ویجاړ شوی دی. د افغانستان په اړه د سیمې د هیوادونو د استازو په شپږمه غونډه کې چې د مسکو پارمیټ په نامه یادېږي، نن په مسکو کې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقي او د طالبانو استازو هم ګډون کړی و. په دې ناسته کې د پاکستان، ایران، چین، هند، قزاقستان، قرغیزستان، ترکمنستان، ازبکستان، سعودي عرب، قطر، متحده اماراتو او ترکیې استازو هم ګډون درلود. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر دغې غونډې ته په پرانیستونکې وینا کې وویل، موږ له لویدیځو هیوادونو په کلکه غوښتنه کوو چې له جګړې وروسته د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې خپل مسؤلیت ومني. بندیزونه دې لغوه کړي او د کابل شتمني دې بیرته ورکړي. ښاغلي لاروف ټینګار وکړ، روسیه باور لري چې د افغانستان له اوسنیو واکمنو سره په عملي بڼه د خبرو اترو دوام ته اړتیا ده. د هغه په وینا د طالبانو له حکومت سره رغندنې خبرې کوي چې د سیمې د امنیت او اقتصاد پرمختګ په ګټه دي. دغه غونډه نن په مسکو کې ترسره شوله چې د ډیری هیوادونو استازو پکې ګډون درلود. دا و د نن ورځې تازه او مهم خبرونه. سبا نیوز سبسکرایب کړئ او له نورو ملګرو سره هم شیر کړئ.